نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د کندهار شریعت غږ رادیو ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو او د سنگر خاطرې خبرونه درنو او زړه تراتیرو مینوالو خوشاله یو چونی مو په خیر تر شاپری شول او یو ځل بیا د خپل رادیوګانو ترڅنګ د سنگر خاطرې خبرونه ته غوړجاست. قدرمن اوریدونکو د دې ونی راپاله راغلیو د مجاهدینو یو ستر روحاني مرکز ته دا د نور مرکزونو څخه توپیر په دې خاطر لري چې په نورو مرکزونو کې مجاهدین په نظامی اړخ کې زده کړې کوي یا په خدمتونو په نظامی خدمتونو بوخت وي، خو په همدې مرکز کې مجاهدینو ته روحاني او عقیدتي روزنه ورکول کیږي. قدرمن اوریدونکو دا چې دا مرکز به کوم مرکز وي او په نننۍ خبرونه کې به سره څوک میلموي ځانګړی شرغلاس هغه اوریدونکو ته چې همدا اوس د شریعت غږ رادیو د څپو سره یوځای شوي وي او د سنگر خاطرې خبرونه ته غوږ وي. قدرمن اوریدونکو د انتظار شیبه مو پای ته رسوو. راغلی د کندهار ولایت مرکزی جهادي مدرسې ته او د همدې جهادي مرکزی مدرسې محتمم او مسؤل محترم شیخ الحديث والتفسير سرور شاه غا صبر سر په خبرونه کې ملما دي. محترم شیخ صاحب دا چې موږ ویل د چې تاسو زیات مصروفیات لري او د نوي تعلیمي کال پیل مهم دی، نو معلومه خبر ده چې زیات مصروف یاست. د زیات مصروفتیا او د زیات ستړیا سره مو بیا هم مشته وخت راکړي او خبرونه ته حاضر سولاست د شرغلاست وایي. الحمد لله الذي شرف العلماء من عباده بكريم خطابه حيث قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على من ميز علماء أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الله پاک دی ټول شعائر د اسلام او د امارت اسلامی قربانی او خدمتونه په خپل دربار کې په قبول حسن قبول کی او الله جل جلاله دی د امیر المؤمنین حفظه الله په ژوند او په بدن کې ښه صحت راولي. الله پاک جل جلاله دی د امارت ټول مشران او د مدرسو استادان او شيوخ علما مدرسین متعلمین په خپل حفاظت کې د هر قسم فتنو او اپتو سره وساتي. خو موږ پر دې حمد وایو چې الله جل جلاله لره دې حمد وي چې په مدرسه مرکزیه جهادیه کې الحمدلله ډیر ښه تعلیم و تعلم جاری دی او د نیکو د شو استادانو شیخ کرامو په تعلیم او په تعلم باندې و خپل شاګردانو ته په شمن او محبت درس او تدریس کول کیږي. الحمدلله روحانی تربیه هم زیاته کول کیږي. خدا به د حمد مجوایو چې شاګردان وس دغه زیات سوي دي چې هغه زموږ په اختیار کې ګر سره نصرات لای د دې مشرانو علماو اولاده و شاګردان یا د خاص ځواک د مجاهدینو د کورنیو شاګردان او طالبان چې هغه وس په تعداد کې بخي تقریبا د زورو څخه وس زیات 1500 ته رسیدلی. نو موږ هم پر دې باندې وایو شکر دی بس په جهادي مدرسه کې ښه تعلیم او تعلم ښه ترتیب روان دی. ډیر مننه کوم محترم شیخ صاحب چې د جهادي مرکزی مدرسې پر هغه متعلمینو یا زده کوونکو باندې مو د معلومات لپاره رڼا واچول چې تاسو ویل تقریبا د 6 کال لپاره چې موږ همدلته زده کړیالان لرو متعلمین لرو تقریبا د 1500 څخه زیات لا به هم زیات وي. محترم شیخ صاحب لامل څه دی چې د نورو مدارسو ترڅنګ جهادي مدرسې ته د طالبانو
توجه زیاته شوې ده او همدلته په همدې جهادي مدرسه کې زیات طالبان داخلي اخلي او د کال لپاره همدلته درسونه وایي. ستاسو په نظر لامل به څه وي؟ دا خو معلومه خبره ده چې دا د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه په جواریت کې ده او د شفقت در نظر لاندې ده، نو داسې په ډیر غور باندې دا شیوخ مبارکان اساتذه کرام دا ودې مدرسې ته دعوت سوي او راغوښتل سوي دي د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه په مشوره او د په غوښتنه باندې دلته د دې درس او تعلیم و تعلم کول کیږي. نو طالبان چې دي هر چیرې په داسې ځای پسې یقینا ډیر زور وي چې ښه سبقان یې ښه طریقه یې او تعلیم و تعلم و ګانټې ښه ترتیب یې، نو وجه خو به هم دا چې د امیر المؤمنین حفظه الله په جواریت کې ده او ډیر ممتاز شیوخ و اساتذه کرام دلته وجود لري. نو ځکه طالبان کوشش کوي چې موږ په دې ځای کې د دې استادانو د شفقت د تعلیم و تعلم په سایوان کې یو. ما خیال دغه راځي. ډېر مننه کوو محترم شیخ صاحب که دا هم راته ووایاست د جهادي مدرسې لکه څنګه چې نوم جهادي دی په همدې مدرسه کې د روحاني تربیې او روزنې ترڅنګ د طالب العلمانو نظامي او عسکري روزنه هم کیږي که نه یوازې همدلته عقیدتي روزنه کیږي؟ دا خو مدارس دي، بالخصوص بیا د جهادي مدارس دا فقط پر دوی باندې د عقیدوي جوړ او د اهل سنتو د اهل جماعت او د حنفیت په عقیده او په مذهب باندې ودی ته تعلیم او تعلم کول کیږي. موږ خو الحمدلله په افغانستان کې نظامی جهادي ځایونه نور هم لرو، هغه خو الحمدلله په هغو ځایو کې دغه نظامی تعلیم و تعلم کول کیږي، معسکرات په نورو ځایو کې کول کیږي. دا صرف جهادیه مدرسه په دې لحاظ باندې ده چې د دې عقاید و نظریات جوړ وساتل سي او باعث د تعلیم و د تعلم د پاره یې دا ټوله دغه اهل جهاد والا یا قریبان دي یا اولادونه دي یا مجاهدین دي یا د حوزو د مشرانو د مخورو چې د جهاد سره محبت وي، دغه کسانان هغه دلته ډیر رجوع کوي او دا ځای ډیر خوښوي. نور داسې نظامی معسکراتو یا نظامی تعلقات هغه دلته نه ورکول کیږي، دلته فقط تعلیم و تعلم دی، روحاني تربیه ده د اهل سنتو د اهل جماعتو هغه خلاصه ورته بیانول کیږي، د مذهب بیان ورته کول کیږي، د تصوف په اړه باندې هغه د قرآن د شریعت مطابق تصوف ودی ته بیانیږي او ودی ته هغه اخلاق ورښول کیږي. ډیر مننه کوم محترم شیخ آغا صاحب چې په خبرونه کې را سره یاست او خبرونه په تاسو باندې رنګینه ده. محترم آغا صاحب کراسو دې ته چې دا چې د سنگر خاطرې خبرونه ده او خوشاله یو چې د دې ونې د خبرونې مېلمه مو تاسو یاست. موږ چې کله د مجاهدینو تر مرکزونو پورې ورځو او هلته مجاهدین راغغو، نو لومړی پوښتنه مې ترېنه دا چې د اسلامي امارت د دې سپېڅلي سب سره څه مهال یو ځای سوي یاست؟ که نن تاسو راته ووایاست د اسلامي امارت د دې سپېڅلي او مقدس سب سره تاسو څه مهال یو ځای سولاست؟ الحمدلله د امارت اسلامی د هغه وخت څخه زموږ ورسره همکاري و مرګري ده. کم وخت چې دغه تحریک شروع کېدی 14 کسیزه داسې مجاهدین طالبان سره کښېنستله، مشورې کولې. علي قدر لوی ملا صاحب مرحوم نور الله مرقده په هغه وخت کې معاون و، یو بل مولوي صاحب و هغه امیر و. د هغه وخت څه په دغه مشورو کې
زموږ ورسره همکاري وه، زموږ ورسره ناست ولاړه وه، ورسره محبت مو. بیا الحمدلله دا دی هغه یو داسې مدرسه نور الله مرقده موږ ته تیاره کړله چې د دنیا مسلمانان هم ورته شوقمند دي. بیا چې د عمر لاړی پای ته ورسېدی، الله دې پر ده رحمتونه وکړي. بیا امیر المؤمنین مرحوم منصور اختر محمد رئیس الشهدا، دا امیر د مسلمانانو، د ده سره زموږ همکاري و، ناستو ولاړه وه، مشورې مو وې ورسره. نو الله دې پر ده رحمتونه وکړي. هغه چې بیا ولاړی په خپل شهادت سره چې هغه مقبول شهادت الله ور نصیب کړي. بیا یو داسې شیخ الحدیث والتفسیر، یو با تجربه، با حکمت، حلیم او ډیر رحم دل امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه و مسلمانان ته ور نصیب کړي، د سر ور سایوان یې کړي چې موږ یقینا که مور پلار ته و یا ځان ته و، دغه به هم شاید زیاتې دعای ورته کوو چې الله دې امارت د سایوان او د امارت لاندې په ښه حفاظت کې، په ښه اتحاد کې راوساتي. ډېره مننه کوم محترم شیخ صاحب. تا د اسلامي امارت د بنسټګر او زعیم علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله یادونه وکړله چې په هغه وخت کې موږ یو ځای سوي د دې سپېڅلي صاحب سره کله چې د اسلامي امارت دا غورځنګ د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ څخه قیام وکړي او د شر او فساد د ملیشو هغه کسان چې پاټکونه بیا اچولي او د هغوی پر ضد باندې پرېکنده عملیات را شروع کړل، موږ په هغه وخت کې د اسلامي امارت د دې سپېڅلي صاحب سره یو ځای شولو. که تېرو حالاتو ته لږ ولاړ سو، هغه وخت ستونزې او مشکلات معلومه خبر ده چې زیات به وه. د دې لپاره بیا تاسو یو منظم پلان درلودی، له هغه مخکې مو خپل عملیات کوله. که دغه قدرمن اورېدونکو ته ووایاست چې دغه څه ډول و، دغه کار، دغه د ملا صاحب خوځښت او غورځنګ؟ دا خو داسې و چې دا فسادونه، پاټکان، ظلمونه، بې امنیتۍ دا بیخي زیاتې شوې. د مثال په توګه به درته ووایم، ما دا د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د رجب کلی د حاجي اختر محمد آغا مرحوم مسجد، د حاجي میر احمد شاه آغا مرحوم مسجد کې درس کاوی. نو دغه فاسد چې د توپکیانو په نامه باندې وه، دا به دا کشران هم د دې وطنو ځغلول او داسې د خلکو پر کورو پر ناموسو هم تعرضات کول. نو هغه غیرتمن متوکلین مجاهدین طالب العلمان سره کښېنسته چې راسئ چې د دغه فسادو دفع په هر شکل چې باید موږ یې وکړو، ځکه چې جهاد یوازې حصر پر دې نه دی چې د کفارو مقابله وکړه. د مبارک علیه السلام یو حدیث دی چې الجهاد شرع لرفع الفساد او لدفع الفساد. نو د دغه فسادو مخنیوي په خاطر باندې موږ بیا دغسې یو ډېره اقل قلیله ډله جوړ سولو. بیا نو دغه مشران طالبان سره کښېنستل. ما به په خپله درس کاوی، د زما طالبانو دا زما مور و پلار و ورونه په دې نه وه خبر. د شپې به د دا مجاهدینو سره زما ناسته وه د دې دپاره چې دا فساد باید څنګه دفع سي او دغه مسلمانان دا مظلوم ولس چې دا د دوی پر عزت و پر ناموس باندې حملې کول کیږي، بېعزته کیږي، د دې دفع موږ څنګه وکړو؟ هغه د الله پاک یو غټ نصرت و، یو دغسې لوی کار جنې جوړ سو، غیر د دغه څه چې د دغه مظلومانو پر ظلمو زموږ زړونه درد کوي او پر دې کشرانو بېعزتي راتلل، پر دې مو زړه درد کوي، د خلکو پر ناموسو باندې تیری کېدی، زړه مو درد کوي. ځکه د دغه وجې څه د مجاهدینو او د دې مدرسو د طالبانو یو جذبه،
یو غیرت راپورته سو نو بس یې توکل د الله واغستی چې که څه کولی سو که نسو کولی دا دفع د دې فساد او د دې ظالمانو به کوو نو بیا الله پاک د دې څه ډېر غټ کار جوړ کړي بیا دا و چې امیر د مسلمانانو د ډېرو غټو مملکتو څخه د علماو بیا امیر المؤمنین وټاکل سو بیا امارت جوړ سو نو بیا یو غټ نصرت د الله ور په برخه سو هغه فسادونه و پاټکان و هغه بېعزتۍ د مسلمانانو هغه ټول رفع سولې نو وجه هم دغه وه کله چې تاسو دغه اقدامات د دشمن په وړاندې باندې راپیل کړل او په کندهار ولایت کې مو پاټکونه له منځه څخه یوړل دا فکر مو کوئ چې د همدې وړوکي غورځنګ څخه به یو لوی جهادي غورځنګ جوړیږي او بیا به د افغانستان فتح راځي یعنی دغه فکر ستاسو سره و که نه دا فکر مو کړی و چې افغانستان به فتح کیږي او په همدې سپېڅلې خاوره کې به اسلامي نظام قایم کیږي دا خو لوی ملا صاحب علي قدر نور الله مرقده به ډېر ځله په دا مجلسو کې ولې خپلو انډیوالانو مجاهدینو ته ویل چې یوه لویشت مځکه چې زموږ قدرت پیدا سي بس به موږ شریعت جاري کوو نو د ټولو مجاهدینو هم دا رایه وه د مشرانو بیا بالکل په اوس امارت اسلامي کې د امیر المؤمنین حفظه الله یا د دې نورو مشرانو د ټولو دغه بس فکر و چې یوه لویشت مځکه دې موږ ته په اقدار په قدرت کې راسي موږ به شریعت نافظوو داسې فکر خو نو چې بیا د الله پاک نصرت رالی داسې فکر د چا نه و خو د شریعت د نافظېدو د وجې و د غمه څخه دا غورځنګ و دا ډله جهادي جوړه سوه ځکه چې دغسې فتوحات راله نصرت د الله پاک رالی ډېر مننه کوم محترم آغا صاحب تاسو نیکبخته یاست چې د درو امیرونو سره مو نږدې اړیکې درلودلې او د هغوی تر څنګ واست د ملا صاحب مبارک مرحوم اړوند که تاسو راته ووایاست د هغه سره هم تاسو لیدلي و او د څنګ ملګري یاست هغه څه ډول سړی و که تاسو خپل راته ووایاست لوی ملا صاحب مرحوم نور الله مرقده یعنی د دغه تحریک سمخ کې د شوروي د جهاد په شپو کې ما لیدلی و هغه متواضع و متوکل و او د خپل عصر یو ولی د زمانې و یقینا دا ډیر کارونه چې به د هدایات کول د به خوب ولیدی د خوب د روی سبول دغسې وکړي دغسې کیږي بیا به دغه متوکلین مجاهدینو هغسې وکړه بیا به خدای پاک کامیابي راوسته دی زیات متقي و ګلاوره و متوکل و او عجز یې بیا داسې عجز و چې د یو په مدرسه کې د یو سترګې څه وتلی طالب یې دغسې شان په شکل باندې ګزاره کول یو ځای موږ استېدلو طالبانو سبقان مو ویل زما د کاپي و د بدیع المیزان شپې وې نو دی و نور الله مرقده او داسې څه مشران طالبان چې څوک شهیدان سوي دي په هغو کې یو ژوندی دغه اجملا یارانه اخوند دی دا به موږ په هغه د شوروي د جهاد په شپو کې دا به موږ ویل چې دا مجاهدین طالبان دي دی به پر موږ باندې ډېر شفقت هم کاوی او ډېره وسیله به را سره کول د دغې وجې څه چې دا دوی ډېر رحمدله وه او ډیر محبت یې پر دې مدرسو د دې طالبانو سره درلودی زموږ محبت ورسره پیدا سو د دغې وجې څه نو بیا تعلق هم ورسره پیدا سو نو مجلسونه مو هم ورسره کړي دي مشورې مو هم ورسره کړي دي خو ډیر یو خواپاکی د خپل عصر ولی د زمانې دی بس په خپل وخت کې تیر سوی دی او دا به ووایم چې الله دې پر د رحم وکړي
دغه د تحریک یا د امارت د مدرسې یو مؤسس باندې الله پاک وګرځوي چې نن یې دعوت و ټوله دنیا مسلمانان ترسیږي الحمدلله. یعنی په خپل عصر کې د نوی جهادي او معاصر جهاد بنسټګر سو کنه بالکل وو. نو په د شوروي د جهاد په وخت کې هم دی خان ملادلاکی میکاوی په دې سنگسار کې دغه سره په انډوالي ورسره په یو فرد شکل باندې د یو مجاهد په شکل باندې زندگی کول چې د ډیر یو قهرمان یو ډیر جنگی جهادي اړخ درلودي چې ډیر ټانګان به د سوځله دغه غټ سلاوي لکه راکټ واشته دو دا شان د چلول او بالکل د شورویان سخت د دسخه په تکلیف و د یو اجملان یکما د خون صاحب مرحوم دا نور مشران نو دا یقینا دغه وخت زموږ په معرفت دی. د اسلامي امارت له نشراتي ادرسونو څخه د ملا صاحب مبارک رحمه الله د وفات د اعلان وروسته سمدستي د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور صاحب وټاکل سو. د منصور صاحب سره هم تاسو ویل چې موږ پیژندل او سره تعلق درلودي. که تاسو نن د شریعت غږ رادیو له مایک څخه په استفاده د هغه یو لږ معلومات قدر منوریدونکو ته ورکړي هغه څه ډول سړی امیر المؤمنین اختر محمد منصور نور الله مرقده د هغه وخت زموږ د شناختو چې ملا محمد اخون یو مجاهد د طالبانو قومندان مشر تیر سوی دی الله دې رحم پر وکړي د هغه په انډوالانو کې بالخصوص بیا د رئیس الوزراء چې اوس په نامه دی حاجي ملا محمد حسن اخوند الله دې حفاظت د کورنۍ او د ټوله خاندان او د مجاهدینو وکړي د سره په انډوالي کې نو حاجي ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء موږ ودی د سبقانو په تکرار او په تعلیم او تعلم کې وو نو دای به هم راتلی حالت دایره ته کله کله به زه دورې ورالم نو دا هغه وخت څه شناختو بیا چې د امیر المؤمنین سو نو په دغه وخت کې ما خپل د سره د نږدې لیدل نه دي کړي خو احوال به مسر رسیدي سلامونه به مسر رسیدله موږ چې به په خپل کم فکر یو مشوره و یو خبره و هغه مور استول نو بیا دا و چې موږ په دې کوشش کوو چې د سره په مجلس وینو نو هغه بیا د وخت الله پرکی په شهادت ورسېدی الله دې رحمتونه سره د ټولو شهداو پر وکړي. هغه وخت چې امیر المؤمنین لوی ملا صاحب مبارک رحمه الله وفات شو تر هغه وروسته بیا چې کله منصور صاحب د اسلامي امارت د اهل الحل والعقد شورا له لوري څخه امیر المؤمنین وټاکل شو هغه وخت د مجاهدینو لیک خورا پیاوړی وي او د دشمن په وړاندې باندې د اسلامي امارت د مجاهدینو عملیات خورا توند روان وو خو کله چې د ملا صاحب د وفات غږ وسو همدارس تر هغه وروسته په څو کال کې تقریبا په نږدې وخت کې بیا د منصور صاحب د شهادت بیانیان نشر سول د مجاهدینو پر لیکو باندې په ځانګړي توګه پر تاسو باندې څومره تاثیر وکړي څومره ځین متاثر سولاست موږ خو چې د لوی ملا صاحب مرحوم نور الله مرقده د مرګ تصور به ما وکړي پر ما به یو حال رالی چې دا کدی نو بیا بچکو نو بیا چې دی ولاړی الله دې رحم پر وکړي د دې سورسته منصور صاحب مرحوم چې بیا امیر المؤمنین سو نو یقینا ډیر مو روحیه تازه سو ډیر مو خوشاله سولو او در ډیره حده چې د جهاد یا د اتفاق یا د امارت مقصد یو هغه ټول پر دغه باندې بس امین وو نو خامخا هغه د جلالین شریف مولانا سیوطی صاحب یو کتاب دی هغه وای د امیر په امر کې نو خامخا پوتنی راځي
دی چې ولاړی نو خامخا څه خالي الذهنه کسانان به وه یا به داسې کسانان وه چې هغه به پردو خبرې په غوږ کې ورکولې یو څه تزلزل راغلی بیا چې د اسرارو ډک د علم ډک د حکمتو ډک شیخ الحدیث والتفسیر زعیم امیر المؤمنین حفظه الله اخوندزاده صاحب رالی د ډیرو ښې مشورو او د نیکو مجلسو څخه د علماو د سعاداتو د مجاهدینو د هر قسم د ولس په مشورو باندې بیا داسې یو حالت منځته رالی چې چا د دې اتحادو د دې اتفاق تصور هم نسوی کولی اوس الحمدلله که مجاهدین دي که علما دي که اهل مدارس دي که ولس دی هغه ټوله یقینا د محبت ډک په یوه غږ کې د امیر المؤمنین د ښو خدمتو د ښه فکرو د ښه نظریو د ښه حکمت په خاطر باندې دا ټوله الله پاک ښه په یوه غږ په ښه اتحاد کې راوستلی دي د اوسني امیر المؤمنین زعیم شیخ القرآن والحدیث شیخ صاحب مبارک حفظه الله سره چې په لومړي ځل ویل څومره د خوشحالۍ احساس مو کوي او څه فکر سره ولاړی دی نو الله پاک چې د حفاظت راوکي دا تصور خو نو ډیر لري وو چې موږ به دی ووینو نو خلکو به رقم خبرې کولې چې نسته بیا داسې حالت الله پاک راوستی دغه اجمل یادلاکیم صاحب چې د رئیس دفتر دی نو د معلومات کړو بیا راواستو بیا زه خپل مجلس و ملاقات ته وروبوللم یقینا داسې حالت را باندې رالی چې ما چل زه یو خوب وینم نو بیا هم د زما سره ډېر محبت وکړي خو زموږ د کورنۍ دا هم ډېر شهیدان سوي وه د ده په کورنۍ کې بالخصوص بیا هغه د ده زوی عبدالرحمن فدایي شهید نور داسې عادي شیر په یو وفات سوی وه نو موږ داسې د یو کالو دوه په شاوخوا کې نه ورسره لیدلي نو باره مو جمعواري دعا وکړه ورټولو مړو شهداو ته نو بیا مو ښه ډېر مجلس وکړي ډېر محبت مو سره وکړي ځکه چې د وخته څه بس موږ د ده شناخت وو نو زه په دې کې فکر کوم چې دا به سره ته نه یې چې ته د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه سره ناست یې او دی توصیه درته کوي یا هدایات درته کوي نو الله پاک چې د حفاظت وکړي نهایتې خوشحالي راته راغله ډېره مننه کوم محترم شیخ صاحب خوشحاله یو چې تاسو په خپرونه کې راسره ملتیا کوئ که راستو دې ده چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب مبارک حفظه الله تعالی ورعاه سره به مو ډېر مجلسونه کړي او په ډېرو مجالسو کې به ورسره کښېنستلي یاست هغه توصیه چې شیخ صاحب مبارک ستاسو په حضور کې نور مجاهدینو ته کړي یا عام مسلمانانو ته کړي هغه توصیه به څه وي که تاسو په خپل قدرمنو اورېدونکو ته ووایاست د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه توصیه خدا دی و علماء ته توصیه کړي دي په دې کې علیحده رساله د مبارک جوړه ده و طلباو ته توصیه کړي دي او بل یو داسې رساله جامع رساله د تصنیف کړې ده په ډیرو ښو حوالو سره د استحکام اغیزې داسې په دا نامه یو رساله ده نو په دغه د اطاعت په مسله کې د ډیر کوشش کړی دی چې دا امارت د سره صدر پای پورې چې په اطاعت کې زندگی وکړي اطاعت راولي بس دغه نو سبب د غټ اتحاد او د اتفاق هم دی او موږ ته چې د شوروي د وخت څخه یو تجربه بیا در دې اوسه پورې پیدا شوې ده د جهاد د سبب څخه نو اتحاد او اتفاق هم راځي رعب پر دشمن او شکست و دشمن ته هغه په جهاد راځي د جهاد غټ اړخ دا دی چې
اطاعت د امیر راشي بیا نو بالکل اتحاد هم راځي او د توصیو څخه هم دغه و چې بس اطاعت. یو وخت کې په یو اجنډا کې داسې 200 شاوخوا شیخ کرام د افغانستان ټول علما راغوښتي وو. نو دغه اجنډا چې اتحاد او اتفاق د مسلمانانو په چش راځي د علماو سره نظر وغوښتي. نو پر ما باندې هم چې خپل نوبت و نظر رالی نو دا خبره ما وکړه چې په سورة اخلاص باندې عمل وسی نو دا اتحاد و اتفاق راځي. یو چې کفارو ته سړی تمه نه کوي یو شی نه جنې غواړي د کفارو درزندیو در تاثیر سړی ځان لاندې نه راولي. او بل دغه قومیت چې نه وي دغه قومیت و دغه د ژبې طرف چې دا فارسی زبانه دی دا پښتو زبانه دی دا پلاني زبانه دی دغه قومیت و دغه وطن پرستی و دا قوم پرستی دغه شی د ډیر کوشش تو توصیه په دا کې وکولې چې قوم پرستی دی نه وطن پرستی دی نه د ژبې پرستی دی نه بس ټول ان الدین عند الله الاسلام ټول به د یو اسلام ژغ کوو په یو مذهب د حنفیت ژغ کوو. او یقینا اتحاد و اتفاق هم دغه دی چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د مبارک علیه السلام د سنتو په اتباع کې د امارت اطاعت وکړو د خپل امیر المؤمنین حفظه الله بیا د هغه سره کښته هر یو مشر که وزیران دي که والیان دي که قومندانان دي که ولسوالان دي که حوزه مشران دي دا هر یو پر خپل ما تحت اولی الامر کېدای شي. یعنی د مثال په توګه داسې یو وخت په سیمینار کې د مبارک خبرې وکړلې نو د جهادي مدارسو هغه مشر شیخ طارق صاحب دا د خپل ول دا د جهادي مدارسو او علماو او د مدرسو ته دا وتست اول الامر دی. رئیس الوزراء دی د په امر خو بالکل هغه اطاعت و زندگی کې د امر بیا و د ما تحت وزیرانو ته بیا بالکل دی اولی الامر دی. وزیران بیا خپل رئیسانو ته اولی الامر دی والیان بیا خپل ولسوالان و حوزه مشران ته اولی الامر دی. نو زه کله کله دا خبره وکم چې په دا مدرسو کې وایم په دا تقریرو کې چې دا په قرآن کې چې د اولی الامر توري راغلي دی دا نشتی کیږي نه نشتی کیږي. نو اولی الامر به څوک دا زما د کم علم د کم استعداد وجه سما څه تحقیقات کړي دي په دا تفاسیرو کې چې د اولی الامر اطاعت راشي بس اتفاق هم دی اتحاد هم. ډېر مننه کوم محترم شیخ صاحب چې د زیاتو مصروفیتونو سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړي او معلومه خبر ده چې ستړیاوې به مو زیاتې وي. که په وروستیو کې شیخ صاحب مبارک دا هم راته ووایاست چې دا چې د سنګر خاطرې خپرونه ده ډېر خوږې او ترخې خاطرې به در باندې راغلي وي په جهادي دور کې که د خپل جهادي دور تر ټولو ترخه خاطره مو قدرمن اوریدونکو ته ووایاست هغه به کومه وایي چې ستاسو ذهن ته درځي او هېڅکله به مو هم نه هېرېږي؟ سختي خو ډېر قسم سختي راغلي دي پر مجاهدینو باندې بلکې چې دا زما په یاد دي. نو دغسې سختي به زما په خیال د شوروي په وخت کې هم نه وي لکه دغه د امریکایانو د 20 کلنه دوره کې. نو داسې خو وخت رالی چې چاپه راله زه په مسجد کې وم نو هغه زما خونه چې وه هغه هم تلاشي سوه حتی د بخاري شریف ما ورسرته پروت و دا هم ورکه اړولی و پر دې مې ډېر زړه درد وکړ. خو دا کلی ټوله محاصره هم سو او تلاشي هم سو. زه په مسجد کې وم نو بیا دا مشران هم ډېر کوشش وکړي الله دې پر دوی رحمتونه وکړي پلار و اکاګان چې ته ووځه
ما چې فکر وکړي چې نو چیرې به واوسم بس دغه مسجد الله پاک دی و مسجد ته نه راوسته او راغلی هم په ما پسې وه نو دا زما په ډېر وخت نه هېرېږي چې زه به په مسجد کې وم دوی ظالمان به راله نو بس د مسجد ته زه نه یم وروتلی الله پاک د مسجد څخه به دوی بند کړه خو دغه ډېره ترخه وه چې شهدا مو په کور کې پیښ سوه ډېر شهدا وو او د کور ځوانان وو هغه سپین ږیري چې وه هغه په دغه شپه ټوله بګرام ته راسه بوتله او یو ښه حافظ په نامه د لطیف شاه هغه حافظ زما د خور زوی و دا داسې پر دا لړمانه و پر دا جګرخانه باندې په برچه باندې پر 4 طرفه پرې کړی و دغه حالت زما چې زه ژوندی یم نه مې هېرېږي ډېر ښه شیخ صاحب مبارکه د ترخو خاطرو ترڅنګ معلومه خبر ده چې خوږې خاطرې به هم زیات در سره یي د روسانو د انقلاب راوروسته بیا د امریکایي اشغالګرو ځواکونو پر ضد باندې مو وسلوال او برحقه مبارزه وه تر هغه راوروسته اوس سوچه اسلامي نظام دی الحمدلله په دې مابینځ کې ستاسو په ژوند کې او په جهادي بهیر کې به مو خوږه خاطره بیا کومه وایي موږ یو ځای د حدیثو دوره کول نو دغه څه د بولدکه څه په دغه شپه باندې دا کار شروع سو په دې شپه باندې ماته یو قسم خوشحالي پیدا و خو څېکه یې په دغه ورځ باندې چې زه پر دې مجاهدینو رالم او د دوی وجود مې ولیدی او بیا فدایان هغه د خاص ځواک مرګري زما سره په میدان هوایي کې په کلي اردو کې جمع سوه که زه حجو ته تللی یم په حجو کې مې هم دغونې خوند نه دی لیدلی یقینا دستاربندي مې کړې ده یوه دستاربندي سوې ده بله دستاربندي سوې ده دغونې خوند و خوشحالي یقینا زما په ټول عمر کې ماته نه ده پیدا سوې چې زه د فدایانو مجاهدینو خپلو شاګردانو سره په کلي اردو کې د ماپښین منځ بیا در ماخستنه پورې ورسره یو ځای سوم دا ماته ډېره سخته خوشحالي وه په ټوله وخت کې زما په زندګي کې ډیره مننه کوم محترم شیخ صاحب چې د زیاتو مصروفیتونو سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړي او پر تېرو حالاتو باندې مو راسره وغږېدلاست او خوږې او ترخې خاطرې مو د قدرمنو اورېدونکو سره شریک کړلې د وروستۍ پوښتنې اړوند که راته ووایاست چې مجاهدینو د پیغام څه دی او د مجاهدینو ترڅنګ مو هغه ولسونه چې همدا اوس زموږ غږ د کندهار شریعت غږ راډیو له څپو څخه اوري هغوی ته به پیغام څه وي دا خو ښکاره خبره ده چې د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه به دا خبره وه چې ولس د امارت دی امارت د ولس دی نو دا موږ په دې کې ډېر کوشش کوو ډېر خوشحاله یو چې داسې یو رحمدله امیر موږ لرو په دې موږ ډېر خوشحاله یو خو اوس زما پیرزوینه ازما د زړه د رګو د صدق د اخلاص خبره و ټولو مشرانو و مجاهدینو ته و ټول امارت اسلامي ته او زموږ غم شریکه ولس ته چې په یقینا غمونه یې راسره ګاللي دي ډوډۍ یې راکړي دي ټپیان یې راپټ کړي دي مجاهدین یې راپټ کړي دي کومکونه یې کړي دي نو د ولس سمې هم دغه خواهش غوښتنه ده او د امارت د مشرانو سمې هم دا غوښتنه ده چې بس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم چې بس د اطاعت پر مساله کوشش وکړو په اطاعت باندې عمل وکړو که تقوا و که اخلاص و که صدق و که جهاد و هغه ټوله موقوفه پر اطاعت باندې دي بس ما دا یو خواهش تو توصیه و غوښتنه و ټوله ولس ته او ټوله مشرانو امارت اسلامي ته چې د اطاعت په مساله باندې بس غور وکړو اطاعت عمل وکړو ډیره مننه کوم محترم شیخ آغا صاحب چې
موږ ته مو وخت را کړی و تر اوسه پورې مو وزغملو هغه څه چې تاسو په زړه کې درګرځي چې کاشکې مو د شریعت غږ راډیو له مایک څخه په استفاده قدرمنو اورېدونکو ته ویلي وای او موږ هغه نه یې پوښتلي له مهرباني د شریعت غږ راډیو مایک ستاسو په خدمت کې دی خو دا زما په زړه کې یقینا د وخته راګرځي چې ولس صفا وساتل سي د ولس زړونه راوبولل سي امر بالمعروف نهی عن المنکر پکښې جاري سي در ټولو ښه خبره دا راته معلومیږي چې ولس منظم کیږي او د امارت سره یو کیږي بس د پردو لاس چې په ځان کې نه پرېږدي د بیګانه خلکو خبرې دي پر غوږ نه نیسي امارت چې ترکیب و جوړ راغلی دی د دغه ولس سره راغلی دی ولس یقینا هر څونه همکاري هم کړي دي هم یې کوي او محبت ورسره لري د ولس تصفیه د ولس جوړ د امارت سره بس پردي خلک د دین دشمنان دي په خپل مابینس کې د امارت او د ولس حائل نه پرېږدي یو بې خوند او فاسق او فاجر سړی باید ولس او امارت ته په نښه کې چې دغه په اسلام کې خرابي رسوي و امارت ته خرابي رسوي و عقیدي و اسلام و حنفیت ته خرابي رسوي باید په دې کې ډېر کوشش ته امارت هم وکړي ولس هم وکړي دا زما غوښتنه ده ډېر مننه کوو محترم شیخ صاحب هیله ده چې همدا غوښتنه به مو پوره کیږي او انشاءالله تر ډېره پورې پوره سوې هم ده قدرمنو اورېدونکو د مجاهدینو د ستر مرکز او روحاني او عقیدتي مرکز کندهار مرکزي جهادي مدرسې محتمم شیخ القرآن والحدیث محترم مولوي سرور شاه آغا صاحب سره په خپرونه کې میلمه و محترم شیخ صاحب ستاسو څخه هم زیاته مننه چې موږ مو وزغملو او موږ ته وخت راکړئ سره د زیاتو بوختیاو او مصروفتیاو ستاسو څخه زیاته مننه کوو الله پاک دې تاسو ته توفیق درکړي الله دې ټوله امارت اسلامي ته توفیق ورکړي بس موږ خو نو هم دغه کسانان غواړو د دغه خلکو سره محبت دی نو د شریعت غږ راډیو مسؤلین چې دي ټوله اهل علم دي بیا زموږ د مدرسې شاګردان پکښې کې دي زموږ سره بعضو پروش کال وړم کال دستاربندي کړي دي نو زموږ هم د داسې کسانان سره محبت دی او مزړه غواړي نو خدای تعالی دې تاسو ته خیر کثیر درکړي الله دې توفیق درکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو د دې اونۍ د سنګر خاطرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل لکه څنګه چې مو مخکې هم وویله د خپرونې په جریان کې مو هم وویله راغلي وو د کندهار مرکزي جهادي مدرسې ته او د همدې جهادي مرکزي مدرسې محتمم او مسؤل محترم شیخ الحدیث والتفسیر مولوي سرور شاه آغا صاحب سره په همدې خپرونه کې میلمه وو قدرمنو اورېدونکو تر بیا او بلې داسې په زړه پورې خپرونې چې زه محمد قاسم فردوسي حاضرېږم راکړئ راته اجازه پر الله جل جلاله مو سپارو